شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو نن سره په همراز پودکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستې کړی دی چې د علم او د تقوا یو بحر دی. د خپل ژوند بلها کلونه د دین درس او تدریس او د اصلاح د پاره وقف کړی دي او بلها شاګردان دا غوي د علم د چراغ پرانا باندې منور شوي دي. د داسې چهره چې دا غوي زمونږ د کتلو خواهشو نن ځان خوشبخته ګڼم چې هغوی سره د ناستې موقع په لاس باندې راغله. د روایاتو مطابق خو به حضرت زه پوښتنه کوم خو د ټولو نه مخکې باباجي ته هم او تاسو ته هم په همراز پودکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حضرت خوشاله شوم چې تاسو سره ناستې موقع په لاس باندې راغله. زما لومړی پوښتنه به دی چې باباجي په کوم سن کې او په کومه خاوره باندې زیږېدلی دی؟ باباجي صاحب چې دی د ضلع تورغر د ضلع مانسیری او ضلع بټګرام سره لګېدلې ده. ضلع تورغر د اباسین چې دی د دې په کناره باندې ده. ښه جي ښه. نو ضلع تورغر د دې اباسین مشرقي جانب ته جی هغه کوټلۍ کلی دی، هلته دی پیدا شوي دي 1941 کې. 1941 کې. صحیح صحیح صحیح. حضرت د باباجي د علمی سفر آغاز دا په کوم سن کې شو او علم ته د راتلو باعث سو او بیا په کوم مدارسو کې دی پاتې شوي دي او فراغت د کوم ځای نه په کوم سن کې شوی دی؟ نو علمی سفر خو دی د کلی هلته جدبا ورته وایي، دغه د اباسین په کناره باندې مشرقي جانب ته یو کلی دی. جی. نو هغې کې جدبا یو کلی دی، هلته مسجد کې باباجي صاحب والد صاحب دامت برکاتهم ناظرین هغه ابتدا کړې د جدبا استاذ. جی. هلته د مسجد استاذ نو هغې سره به ناظره ویل. جی. بیا د هغې نه کوټلۍ همدام هلته یو مقامي کلی دی، د هغې نوم دی. هلته یو دوه وروڼو ډېر لوی علما کرامو هغې بلکوټ، هغې ته به بلکوټ باباجي صاحب وي. دوه وروڼو دواړه به یو مشر باباجي صاحب او بل کشر باباجي صاحب. جی. هغې سره بیا دی سبقونه ویلي دي. جی. دا به غالبا 1951 52 53 دغه وختونه به. جی. او بیا د هغې نه وروستو چونکې زمونږ تورغر ته مخامخ ضلع شانګله ده. جی. نو هلته بیا مارتونګ علاقه ده. جی بالکل. نو پیادل مزلې به هغه وخت کې خو روډونه نو نو پیادل مزل په لحاظ سره مارتونګ زمونږ علاقې ته نږدې پرېوځي. صحیح. او هلته د علم دا یو لوی مرکز و هغه وخت کې. جی. حضرت مولانا خان بهادر مارتونګي رحمت الله علیه جی د هغې مسجد جی او دغلته د هغې د هغه زمانې په لحاظ سره مدرسه وه، یعنې یو مسجد و، هغې کې به د هغې د درس حلقه وه. جی. نو نور اساتذه مو ورسره خو مشهور هغې وو. جی. هغه د علم یو سمندر و، جی. د معقولاتو د منقولاتو د تصوف یو امام و. نو هلته بیا دی سبقونه ویلي دي. صحیح صحیح. بیا معقولي کتابونه، بیا څه د دې وړو کتابونو دپاره بیا منګورې ته دی تشریف راوړی. هلته مولانا رحیم الله باباجي صاحب رحمت الله علیه وفات دی اوس. جی. هغې سره دی کافیه ویلې وه. جی. او مختصر المعانی تلخیص باباجي صاحب هغې سره ویلي. صحیح. او بیا دور حدیث چې د باباجي صاحب په 1965 کې کله چې د پاکستان او د هندوستان جنگ نو په هغه کال باندې د دې دور حدیثو ماشاءالله. او دور حدیث کوم ځای نه شوی دی؟ دا دغه کې منګوره کې سرکاري مدرسه وه. ښه جي. په هغه وخت کې د هغې نوم جامعه حقانیه، اوس موجوده نوم دی جامعه اسلامیه. ښه جي ښه. صحیح. دا والي صاحب والي سواد جوړه کړې وه، دوه مدرسې وي. جی. یو دلته و، یو سیدو شریف کې وه. ماشاءالله نو د منګوره کې چې کومه مدرسه وه نو باباجي صاحب هلته دور حدیث کړی و. په هغه وخت کې د هغې صدر مدرس مولانا خان بهادر مارتونګي صاحب رحمت الله علیه. صحیح. چې مشهور دی په مارتونګ باباجي صاحب باندې. بالکل. نو هغې هغه وخت کې صدر مدرس هم و، شیخ الحدیث هم و. ماشاءالله ماشاءالله. او د دور حدیث د دې دوه استادان نور و او هغې و. جی. یو مولانا عبدالمجید صاحب. جی. او بل مولانا عبدالحلیم. مولانا عبدالمجید بازارګي باباجي صاحب. جی. او مولانا عبدالحلیم هوډیګرام بابا. دا د خپلو علاقو ته نسبت دی بس. صحیح صحیح صحیح. نو دا درې د دې اساتذو د دور حدیث. صحیح صحیح. حضرت اکثر د فضلاو چې کوم نه خواهش دی چې د فراغت نه بعد هغې ته په یو ښه ځای کې درس ملو شي. نو باباجي د فراغت نه بعد بیا د درس او تدریس آغاز سلسله دا د کوم ځای نه وکړه؟ په کومو مدارسو کې تر اوسه پورې درسونه کړي دي او کم کتابونه یې پړو کړي دي؟ فراغت نه وروسته باباجي صاحب به تذکره کوله. جی. وی چې فارغه شو نو موږ ملګرو به وي چې یاره څه چل به کوو. ښه جي. خو د هغه خپلو اساتذو سره دومره عشق و جی. چې موږ وی چې یاره بس دلته به یو دې ځای نه به چېرته ځو. صحیح. هغه اساتذه د استاذ هغه درجه په خپل ځای کې خو د دې هغه عقیدت او محبت ورسره ډېر و. جی. به هر حال بیا د دې عثمان زو
400 عثمانزي چې دی جی د دې ځای نه یو دغه راغی مارتونګ باباجي صاحب ته چې ستاسو یو شاګرد پکار دی ښه جی نو هغه وی زه راولېږلم جی او په اولني کال باندې د هغې نه یو لوی مدرس سړی نو دوی سره غټ غټ کتابونه راله جلالین شریف مبزي او سلم او صدرا وغیره دا په اول کال باندې دوی سره زیر درس بیا ماشاءالله او بیا د هغه ځای نه بیا رستم مردان جی الته یو دارالعلوم رستم مدرسه وه جی باباجي صاحب یو 2 کاله الته تدریس کړی جی بیا ضلع اټک کې تعلیم الاسلام جی دارالعلوم تعلیم الاسلام الته باباجي صاحب یو 2 کاله تدریس کړی جی او بیا ټل کې دارالعلوم عربیه ټل ښه جی الته باباجي صاحب یو 2 کاله تدریس کړی دی ماشاءالله دا زمانه دا د 1965 نه تر 1976 77 پورې دغه وه ښه جی ښه په 77 78 کې باباجي صاحب والد صاحب دامت برکاتهم دلته حقانی ته تشریف راوړي ښه جی نو دا هغې نه واخلې تر اوسه پورې الحمدلله هغې دلته بیا د دې تدریس دی ابتداء دې سره د فنونو کتابونه هم پاتې شوي وو ماشاءالله ډېر وخت پاتې شوي بیا په 1982 83 کې جی دلته صدر مدرسو د جامعه حقانی مولانا عبدالحلیم صاحب زروبوي جی جی دا د زروبیو صدر صاحب باندې مشهور وو جی نو هغه چې بیا بیمار شو نو د دلته نتل نو خپل دغه یو کو چې زما کتابونه باباجي صاحب ته ورکړه ښه ماشاءالله نو هغه سره به توضیح تلوي وا جی او صدرا به ور سره وا او په دور حدیث کې مسلم شریف هغه سره به صحیح نو تقریبا د 1983 نواله الحمدلله تر نن ورځې پورې باباجي صاحب سره په دور حدیث کې مسلم شریف ماشاءالله ماشاءالله او مشکات شریف تقریبا 37 34 سال تدریس کړی دی او بخاری شریف ور سره دا تقریبا د 1987 88 نو 95 نه هغه اول ور سره بخاری ثانیو او بیا د 1995 نو سره بخاری اول ماشاءالله او مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په وخت کې د سره مسلم شریف په دور حدیث کې صحیح ماشاءالله